وعن طلحة بن مصرف النبي عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المزمزة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. طلحة بن مصرف دنه نقل لی د روایت کې خپل پلار نه روایت کې خپل لیکنه چا فرمایلی دي ما وجد نبی صلی الله علیه وسلم یفصلوا شغب جداواله راوستو بین المزمزه په مابین د مزمزه کې منه خلیته وبو ارتل کې والاستنشاق د پوزه ته وبو ارتل کې اخرجه ابو داود باسناد ضعیف د حدیث ابو داود نقل کړی په سند کمزوري سره ندی په سند کې لیث ابن ابي سليم راوی دی هغه ضعیف راوی دی او علماء اتفاق کړ دغه په ذوب باندې کې امام نووي په تهذیب الاسماء کې ویلي دي حدیث څه مسله معلومیږي دي حدیث صدا مسله معلومیږي چې په او داسه کې خدای ته ذکر وبار تلې شي پوز ته وبار تلې شي نو په دې کې فصل راوستل پکار دي فصل دا لاول په دې چون کې وبراواله خدای ته ورارته درې ځل بیا بل کرت وبراواله ناغه بیا پوز ته درې کرت ورارته یعنی مزمزاین خدای ته وبار تل او پوز ته وبار تل جدا جدا کول پکار دی وای دا د حدیث معلومیږي په دا حدیث په لحاظ سره ضعیف دی او په دې مسله باندې احناف علماء عمل کوي چې احناف په مزمزه کې په استنشاق کې نه پوزه ته وبارتل په خلی ته وبارتل په دې کې جداواله دا بهتر دی وای ٹھیک ده په دې کې بعض غیر صریح روایتونه شته لکه عمدۃ القاری کې امام علی ذکر کړی دي غیر صریح روایتونه کې صریح روایتونه پکې نشته دي لیکن غیر صریح روایتونه پکې شته چې دا نه معلومیږي چې پیغمبر مزمزه او استنشاق جدا جدا کړی دي نو احناف دا قول ورکړي او پسې په دې حدیث کې بیا د جمهور علماء قول له داغي تایید کی معلومیږي هغه دار چې مزمزه او استنشاق یعنی پوزه ته وبارتل خپل ته وبارتل دا یو ځکول پکار دي سمانه یو چومبر اوالي یو چومبر ډک کنه نو په دې کې نیمه په خپل ته ورارته او دا نیمه په ته ورارته پوزه ته ورارته دا په کې بهتره طریقه دا د صحیح احادیثونو معلومیږي د بخاری د حدیثونو معلومیږي اشارتن او د ابو داوود او د نور روایتونو هو کې بالکل صراحتن دي اکثر روایتونو په دې باب کې هغه نقل دیو جن حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي چې چرته په صحیح حدیث کې دا ثابت نه چې پیغمبر خپل ته پوزه ته جدا جدا ورارته دي بلکې احادیث له جو ثابت تفصیل حدیث کې نوغدار شخصیه او پوزه ته د یو چونه یو ځای ورارته دي یو جونه ونی په خپل ته ورارته دي بس کې پوزه ته ورارته او جدا جدا وي درارسته لیکن موږ سره دومره ویلې شو چې ټیک دا حدیث ابو داوود چې دا کمزور ضعیف روایت ده لیکن په دې کې یو روایت موږ ته ملاو شوی دی او تاریخ د ابن ابي خیثمه کې تاریخ د امام ابن ابي خیثمه چې مشهور محدث دی دغه په تاریخ کې په اسناد صحیح یو حدیث نقل چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل تم جدا وګورارتلی او پوزې ته جدا وګورارتلی دي لہذا دوه طریقې سری جایز دي که خپل ته جدا جدا وګورارته پوزې ته او که په یو ځای باندې ورارته خو بهتر سره چې په یو ځای باندې وګورارتلی شي یعنی په یو چون کې وراواله نیمو بابا خپل ته ورارته نیمو بچ ته ورارته پوزې ته ورارته دا بهتر طریقه او که جدا جدا ورارته څنګه چې موږ عام کو دا هم جایز ده د حدیث د امام ابن ابي خیثمه چې په تاریخ کې نقل کړی دی به اسناد صحیح دا غي نه جواز هغه معلومي مثلا علیکم ان شاء الله